دی یو قاری په خپل مدرسه کې یو طالب علم یو حافظ قرآن په وهلو باندې مړ کړی او هغه قتل کړی. دا څومره غټ ظلم، دا بیخي ډیر زیات غټ ظلم دی چې یو ماشوم تعالی راځي د قرآن زده کړې لپاره او هغه سره دا ظلم وکړي. دا بیخي ډیر زیات غټ ظلم دی. خو لیکن په دې وخت کې تاسو به د اسلام د دشمنانو سره ډیر زیات خیال کوئ. نن سبا د اسلام دشمنان چې دی هغه ډیر زیات دي، ملحدین چې دی هغه ډیر زیات دي. په پښتنو کې هم داسې شته چې اوس د دې واقعي لاندې دوی مدرسو ته رد بد وایي، دوی علماو ته رد بد وایي، دوی تمام قاریانو حافظانو ته رد بد وایي او دا پیغام ورکوي خلکو ته چې ګورئ تاسو خپل بچان د دې مدرسو نه لرې ساتئ، تاسو خپل بچان د علماو نه لرې ساتئ، تاسو خپل بچان د دې حافظانو لري ساتي، دې باندې دیني علم مکوي. د دې خلکو خپل مقصد دی چې د پښتون بچان د علماو سره د مدرسو څخه لري وساتي. اوس ګور زما هم مدرسه سته، ما په دې خپل مدرسه کې پر ماشومان باندې وهل بند کړی دی الحمدلله. خو لیکن ښه او بد خلک په هر چا کې په هر ځای کې سته. داسې نه ده چې یو عالم بد وکړي د دې زمواره ټول علما دي، داسې نه ده. هیڅکله د علماو څخه لري مه ځئ، ځکه الله رب العزت ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا ویلي دي چې واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ای رسول الله هغه خلکو سره نږدې اوسېږه، هغه خلکو سره قریب سه چې دوی د الله عبادت کوي، سهار او ماښام دوی د الله عبادت کوي، د هغه خلکو سره قریب اوسېږه. د دې